سرک زندگی. هغه زلمی چې زما نامزادې شهید کړل، هماغه زلمی زما خاوند شو. دا چې څرنګه ما ورنه خپل د نامزاد غچ واخیستل، په کیسه کې واورئ. رښتینې کیسه. مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو، هیله لرمه چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو هیوادوالو، تاسو ما سره مرسته وکړئ ترڅو دغه کانال مخکې لاړ شي. منندوی به مو یمه. سبسکرایب مو هم هیره نشي. د دې کانال څخه په پښتو او دري ژبو رښتینې کیسې وړاندې کیږي. نننۍ کیسه داسې پیل کیږي. زما نوم ګلالۍ ده. نن تاسو ته یوه رښتینې او پاکه مینه کیسه کومه. موږ یوه نوې منطقې ته کډه شو. هلته زموږ یوه همسایه وه. ټول ویل چې دا ښځه ډېره مریضه ده. یو ورځ ما وغوښتله چې د دې مریضې پوښتنې ته لاړه شمه. لاړمه. کله چې کوټې ته دننه شومه، ومې لیدله چې یوه ډېر ښکلې ښځه د کوټې په کونج کې ویده ده، خو ډېر ډنګره او ضعیفه وه. زما په ننوتلو غوښتله چې له ځای څخه جګه شي، خو بېرته وغورځېدله او سر یې په دیوال ولګېدل. ما کوشش وکړه چې ویې ژغورمه، خو نه شو. په لوېدلو سره په ژړا شوه. ما ویل مه ژاړه، الله مهربان ذات ده، انشاءالله ښه کېږې. د ښه کېدو په خبره یوه ترخه موسکا یې وکړه او غټه اسویلي یې وایستله. ویله نه پوهېږمه چې څه مرض لرمه، خو څو ورځې وروسته پاکستان ته مې بیایي. ما ترېنه د نوم پوښتنه وکړه. ویل نوم مې آصفه ده. هېڅ نه غلې کېدله، ډېره ژړله. ما ورته ویل آصفه جانې، هر درد چې په زړه کې لرې ما ته وکړه. کله چې یو انسان خپل د زړه درد بل کس ته ووایي، د زړه بوج یې کم شي. ته هم په ما باندې اعتبار کولی شې. راته ووایه. زه هم په ډېر غور سره ستا د زړه درد اورمه. آصفه په سلګو کې داسې شروع کړه. زما یو د کاکا زوی و چې زما څخه 4 کاله غټ و. زه او هغه دومره خواږه وو چې ټول موږ ته لیلی او مجنون ویل. د ماشومتوب څخه یو د بل ته ډېر ګران وو. د وخت په تېرېدلو سره چې موږ غټېدلو، هغه ګرانښت مینې ته تبدیل شو. زما د کاکا زوی ما سره نامزاده شوه. کاکا مې ویل چې نامزاد کوم، خو هغه وخت واده کوم چې زوی مې 25 کلن شي. کاکا زوی مې مکتب خلاص کړه او پوهنتون ته لاره پیدا کړه، خو بل ولایت کې پوهنتون و. د درس لپاره هلته لاړ. کله کله په رخصتیانو کې راتله. ډېر خوشحال ژوند مو درلوده. زه کله کله بازار ته د جامې اخیستلو لپاره تلمه. یو دوکاندار و چې ډېره غټه مغازه یې درلودله. زموږ د ښار ټول نجونې او ښځې د هغې دوکان څخه خرید کول. هغه دوکاندار زما ډېر بد راتلل.
یو ورځ هماغه دوکاندار زما مخه یې ونیوله او راته یې ویل چې زما تا سره مینه ده. ما ورته ویل لوده انسانې زه نامزاده یمه لرې شه. ورنه لاړمه. څو ورځې وروسته خپل مور یې زموږ کره جرګه ولېږله. مور مې ورته ویله خورې جانې لور مې نامزاده ده. هغه ښځه لاړه. په هغه ورځو کې اختر نږدې وه. زما د کاکا زوی د اختر رخصتي لپاره کور ته راغی. د اختر ورځ شوه. اختر تېره شوه. د اختر په ماښام زما د کاکا زوی غوښتل چې مونږ کره راشي. د کاکا کور مې زموږ څخه یوه کوڅه فاصله درلوده. کله چې ماخوستن لمونځ وکړي غواړي راشي. په کوڅه کې یو کس چې په موټر سایکل باندې سپور و زما نامزاد باندې ډز کوي او مرمۍ په سر باندې لګېږي. نامزاد مې په ځمکه وغورځېږي. هغه کس تښتي او زما نامزاد یو ساعت په کوڅه کې پروت وي. ځکه ماخوستن و څوک نه و. یو کس چې زما کاکا یې پیژنده هغه له کوڅې څخه تېرېږي او زما نامزاد ویني. زما کاکا کور ته ځي او هغوی خبروي. زه لا په هولۍ کې خپل نامزاد ته انتظاره ولاړه ومه چې په کوڅه کې چیغې او نارې شوې. غږ یې زما د کاکا ښځې غوندې وه. موږ ټول منډه وکړه کوڅې ته. ووتلو چې زما نامزاد په وینو کې غرق پروت ده. هغه صحنه په لیدلو سره زه بېهوشه شومه. کله چې په حال شومه شفاخانې تخت باندې پرته ومه او زما د بېهوشۍ څخه 2 ورځې تېرې شوې وې. زما نامزاد یې دفن کړی و. ما خپل د نامزاد آخري دیدن هم ونه کړه. ما ډېر ژړل او هره ورځ خپل د نامزاد په قبر تلمه او په ساعتونو هلته کېناستمه ژړل به مې. ټول ویل چې آصفه لیونۍ کېږي خو لیونۍ نه شومه. پلار او مور مې تصمیم ونیو چې ما خاوند ته ورکړي تر څو غم مې کم شي. ما پسې یو خواستګار راغی. پلار او مور مې هغه خواستګار ته ورکولمه. مور مې دستمال او شیریني هم تیاره کړې وه. خو هماغه دوکاندار د هغه خواستګار کور شاته تللی و او ورته ویلی و که تاسې دغه جنۍ وکړه زه ستاسو کورنۍ وژنم. هغه خواستګار نور زموږ کره رانغی. څو وخته وروسته هماغه دوکاندار مور بیا زموږ کره راغله. مور و پلار مې زه یې ورکړمه ځکه مونږ نه پوهېدلو او خبر نه وو چې ټول کار د همدغه دوکاندار ده. زه یې ورکړمه. ما ته مهم نه و ځکه زما زړه کې زما نامزاد و. یوازې جسم مې و چې نامزاد شوی و. هماغه دوکاندار چې زما نامزاد و حیدر نومېده. زما او د حیدر واده وشو. زما ناوې بوتله. حیدر زما ډېر بد راتلل ځکه د واده په اوله شپه ورته مې پلمه وکړه چې میاشتنۍ مریضه یمه او د حیدر څخه جدا ویده شومه.
5 ورځې همدغه پلمه مې وکړه، خو حیدر ډېر په تنګ شو او راته یې ویل: آصفه جانې، زه تا سره ډېره مینه لرم، خو ته ولې زما څخه کرکه لرې؟ ته پوهېږې زه تا سره دومره مینه لرم چې ستا نامزاد ما مړ کړ. ما نشو لیدلی چې ته بل کس سره واده وکړې. د دې خبرو سره زه بېهوشه شومه. کله چې په حال شومه شفاخانه کې ومه او حیدر ته مې ویل چې زه چاته نه وایم چې ته زما د نامزاد قاتل یې، ځکه که زما کاکا خبر شي تا وژني او ته راحت مړ کېږې. زه غواړم تا هره ورځ ووژنم او بېرته ژوندی سې. اوس زما د واده څخه 5 کاله کېږي، خو په دې 5 کاله کې ما حیدر ته اجازه نه ده ورکړې چې زما په وجود باندې لاس کېږدي. خپل د نامزاد امانت یم. کله چې ما د آصفې د مینې او وفادارۍ کیسه واورېده په ژړا شومه او خپل کور ته راغلمه. هره ورځ د آصفې پوښتنې ته تلم. آصفه یې پاکستان ته بوتله او پاکستان کې آصفه عملیات لاندې مړه شوه. د آصفې جنازه یې وطن ته راوړه او دفن کړه. هر وخت زه ځان سره وایم چې اوس هم په دنیا کې حقیقي او ریښتینې مینې شته، لکه د آصفې مینه چې پاکه او ریښتینې مینه وه. د کیسې پایله: ګرانو هیوادوالو، دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.